بالکل ستیمه دماغ ووت وینه انا په کورونه خدای نه په کې در مخ خدا بازور خو جی دا قدر باندې زونه بازور کې ویلوړي ما ونه بازور په یوه میاشت نه بعد تقریبا نن مکمل خلاص شوی دی تر مې چې د خلکو نه پوښتنه وکړي چې دوی په کویزنه کې تنګ وي که خوشحال وي او ورسره چې کوم داسې وړه کاروبارین دي هغه نه پوښتنه وکړي چې هغه ته څومره نقصان په دغه بازور په بند کول کې ورسېده. ټاین خوند وکړه که نه هر سړی ډېر سخت ډسټرب و په کورونه کې ډېر سخت تنګ و او مثلا نن بازور چې کوم دی کلاو شوی دی او خلک خوشحال دی د رژې تیاري شوي دي او په رژې دپاره درادر سامان کو دی نه ګاډي دي رش دی او خدای دا وکړو چې دا بیماري په دغه رنګ ختم شي چې ګوړه ونه تارونه شي چې مطلب دا د میش خلک د رژه شاته راکړو ټولنه نه د کاروبار بند و څه اثر و در باندې ډېر غټ زیات اثر و سړی دومره زیات اثر و چې بالکل یې ختم یې کړو سړی کاروبار یې ختم څومره نقصان د وشو تقریبا یاره نقصان یې 100,000 مې ودي ما خپله وشو دغه وړې رړۍ کې د مطلب هغه خپل ټول کار مې دا چې سر یو ټول نقصان هغه لرګیو پیسې نسته د 2 روپۍ نسته ولاکه بازور بند و څرنګه په کور کې تنګ وي په کور کې دومره سخت تنګ و چې د 2 روپۍ نه ورنه د مسواک ګاډۍ مې لګولې دو او دا په بازور شنه پریشان پیسې سره ختمه وي 1 روپۍ نه ورسره بس خوشحالي کوي څرنګه بس خود خوشحالي یو کاروبار الحمدلله 300 روپۍ بچا تو خلو ټینډ د باندې روپۍ خو ګټو जरा पुकर के टांग भी डेट टाइम पकड़ के तेरे का बारल दे बंद का वाले वजह ना मिस्टर से टांग उन्हें बाजार के मिस्टर खुशली मनाल का यो एक सम फशोली बाजार दवाई जो टांग पुकर के क्या कुरुल दर खतांगी जरा मिश पल टांग जो करुल हर का टांगी पार्शी बंदम कुरव बारल से पकड़ के जाड़ने हर का टांग वाड़ी के का टांगी तवान खोदेर वशो तवान खोदुल वो दिकंदुरु ता वशो بازور کې غټ خلک دغه څه ګرځي تکلیفونه دي یوته هر شی باندې لاره باندې د بارډر د افغانستان د بارډر باندې دي خلک په کمرې کې 15,000 روپۍ یوه کمره یې نیولې ده روپۍ والا څه ختم شو بارډر چې ورته خروج د افغانانو ته ملات چې ګرځول مرزول شراول د کلي ډېر خوان کو خو لیکن جیب طاقت تو کسه خرڅ تو کسه چې خرڅانه در پسې راشي او دا یو لوی پریشانی ده چې د غاز ګرځه خوله ګرځاوي چې کې د 1 روپۍ نه وي په کور کې خو درخه تنګ شوي نه وي یاره ته ومنه چې زه نور څه نه شولی خو دا تګ راتګ باندې سړی ستړی شي چې اوزه نه اوزه خامخا د سړي قدر عزت خراب کېږي وروې کانې نور لالو دغه باره کې څه نه شي ولی چې کاروبار مې نه وي لالو داس ګرځي لکه لیونی داسې چې کرونا او خامخا تنګ وي که نه په بازور داسې چې کله وبان کله خلاص 10 منټ سره به کولاو که یا دیمه ګنټه دره به کولاو په بیا لري درو جاوې پر څه ورکل دې چې خپل مافات به یو پورا ویډیو به ورکړل دا وی جوړ کړل کنه بس څنګه یو بس د کوم د خلوص ته څنګه د کوم کولاو د کاروبار نشته دی کاروبار سړی په کور باندې دی هر سړی داري چې وطنای نشي بازار دا پتا نه یاته تل دی نو پولیس پوسټو بیچ بازار باندې کوي مخکې خو مې سبزي خرڅوله سبزي یو څو ورځې وسدا وریجه خرڅوي څومره نقصان د وشو د بازار نظر بسوي سخت تنګ و په کور کې ډېر تنګ ورته شوی نه یا ډاکه و مکمل در سخت تکلیف و چې ازنه شو بیانولای نقصان شو کافی نقصان روغاوی دي چاپری پتا ول کې دوره کور خرڅې دي بیمورون دي چک شیټ دي مش ډېر د حکومت نستړي دا وشو چې بازور و بند اندازه 30 شپې چې بند و بالکل په کور کې سخت دارا تنګ شو دارا چې د چرګ نه تنګ شو کنه انسانو خو څه کوي وړ کې بالو وي دغه نه سخت تنګ شو خو اوس خو دا سر د بازار خلوص ته رزار وغلا سامان دي نه بنیادی چک دي په کور کې ته تنګ وي قانون در خطنګ وي په کور کې ز خپل تنګ شو خو نور خطنګ شولستی بالکل ستیمه دماغ ووت وینه یاره زه خو په بازور کې خواشم خم چې تقریبا او بس تاسو واخی زه خو چې بازور نه باغر یو ملت نشته تر راغلی په کور کې تخت تنګ وي که کور ول در خطنګ یاره د کور ول تنګ وي زه نه تنګ انا په کورونه خدای نه په کې در مخ خدا بازور خو اکه وزیر شاغ نیوز